دغه د انسان پیژندنې علم نه دی، دا ډېر پراخه علم دی او په دغه علم کې ډېر خلک دې ته ضرورت لري چې تر څو وکولی شي یو بل کس سره وپېژني. او موږ تاسې چې کله غواړو په یوه اداره کې، په یو اپیس کې یا په یو منیجمنټ کې یو کس ریزرو کړو، موږ کوشش دا کوو چې د دغه کس په اړه مکمل تحقیق وکړو، څېړنه وکړو چې دغه کس څوک دی، د چا زوی دی، څه کار کوي، څنګه دی، د تعلیمي بکګراونډ ګورو. له دغې کتنې وروسته، له دغې تحقیق وروسته دغه کس موږ تاسې چېرته راولو؟ ادارې ته راولو او دغه اداره کې له ځان سره کارمند کوو یا همکار کوي. خو ورونو اوس دلته تصادفي خبره دا ده چې ته په یوه اداره کې د پتن یو همکار ته ضرورت لري، ولې که چېرته ستا سره د پتن همکار نه وي، ستا کارونه ټول په ځای درېږي. نو ته اوس دلته د پتن همکار ته ضرورت لري چې باید دا ستا کارونه مخې ته یوسي. دلته اوس دا موقع له تا سره نشته چې ته د تعلیمي بکګراونډ وګوري، د هغه نور پرسونل انفارمیشن په اړه تحقیق وکړي، څېړنه وکړي. نه، دلته اوس د پتن یو همکار ته ضرورت دی، باید د پتن یو کس راولي او دلته د هغه خالیګاه ډکه کړي، یو کار وکړي. زه یو څو رازونه درته وایم، دا رازونه تاسې ضرور له ځان سره یاداشت کړئ. او دا به هم کله تاسې لیدلي وي، کله کله یاران نه دي، یاران ماران خیږي. صحیح ده؟ کله موږ تاسې له یو چا سره ملګرتیا کوو یا کله چې موږ تاسې له یو چا سره دوستي کوو، باید موږ کوم خصوصیت، د کوم خصوصیتو خلکو سره باید موږ تاسې ملګرتیا وکړو. بالخصوص دا درس مې ځکه په دې باندې راوڅرخه ورونو چې ډېر کله نن سبا په انډیوالۍ کې ملګري ماران ختلي. زه دا موضوع مې ځکه دلته راتاو کړه، تېره ورځ ما ته یو خورکۍ میسج وکړ چې استاد محترم، زه تقریبا ما له یو چا سره ملګرتیا کوله، له زړه نه مې د یو چا سره مینه وه، زما له زړه نه مینه وه، خو مګرم اوس چې زه دغه کس ګورم، کس ما نه غیر شرعي غوښتنې کوي او ما ته یې په اولو کې ویلې چې زه له تا سره دومره مینه لرم، زه له تا سره دومره مینه لرم. اوس له ما نه دا غیر اخلاقي تقاضا کوي. آیا دا زما ګناه ده که نه؟ ما ورته ویلي هو خور، بلکل دا ستا ګناه ده. ځکه دا موقع چې تا د دې هلک سره د ملګرتیا او د هلک سره د دوستۍ لین جوړوه، تا څنګه وکولی چې تا په دې هلک باندې اعتماد وکړه؟ خو هلک خو تقاضا د نه غیر اخلاقي درلوده. تا څنګه وکولی چې تا په دغې هلک باندې اعتماد وکړه او خپل دوست یې ګرځوه؟ دې شیانو ته ډېر متوجه اوسئ. شاید ډېر ورونه، ډېرې خورګانې زما دغه درس که څوک په کورونو کې اورئ، نو زیاتې خورګانې شاید داسې وي چې هغوی د هلکان نه دي، دوی ورته غرونه شیروا کړي او ورته سیندونه ورته شیروا کړي او غرونه ورته غوښه کړي. دوی بیا ډېر زر پرې وغولېږي، بیا ژوند ډېر تریخ وي، ژوند یې ډېر سخت له ستونزو سره مخ وي. خورونو دې څو مسایلو ته ډېر زیات متوجه شئ. خویندو، کله چې تاسې غواړئ چې له یو چا سره دوستي وکئ، څو خصوصیت درته یو چا وایم، او هغه کس مقابل جانب چې غواړي له تا سره ملګرتیا وکړي، څوک چې له یو چا سره د زړه نه مینه لري، هغه کې یو څو نښانې موجودي، یو څو نښې موجودي. دې نښو ته ډېر زیات پام وکړئ. لومړۍ خبره دا ده، کله چې څوک له تا سره مینه لري او غواړي ته له هغه سره ملاقات وکړي، د ملاقات په وخت کې د هغه سترګو ته ښه فکر وکړه چې آیا د هغه په سترګو کې کوم ډول علامې شته. متوجه اوسئ. کله چې د سترګو په کنجونو کې سرې حلقې پیدا شي، په دې وپوهېږه چې دا هلک له تا سره له زړه مینه لري. دوهمه خبره دا ده چې کله ته د ملاقات په وخت د یو هلک سره لیدنه کوي، که د هلک د غوږونو دغه نرمۍ سرې شوې، په دې وپوهېږه چې دا هلک له تا سره له زړه نه مینه لري. اوس یې درته تشریح کومه چې ولې. او که چېرته هلک ستا سترګو ستا مخ ته ډېر زیات کاته او د هلک د ملاقات پر وخت ستا سره د خبرو پر وخت کې ژبه بنده کېده، په دې وپوهېږه چې دا هلک له تا سره د زړه نه مینه لري. او دا یاد ساته، کله چې ته له چا سره د دوستۍ په شکل، د ملګرتیا په شکل او غواړي چې راتلونکي ژوند له یو چا سره ښه کړي او له هغوی سره ته ملاقات کوي، مخکې تر مخکې د هغه کس ټول وجود وڅېړه. که چېرته د لاسونو حرکات غیر منظم و، د لاسونو حرکات یې په رپېدا و،
نو په دې دا په یاد ولره چې دا هلک له تا سره له زړه نه مینه لري. او بل خصوصیت دا دی شاید د ملاقات په وخت یو کس له تا سره چې ملاقات کوي یا تاسې له چا سره ملاقات کوي او اړوند کس چې غواړي له تا سره ملګرتیا وکړي او د خپل ژوند یو ملګری دی وګرځوي یا د خپل ژوند یو ملګری دی وګرځوي او چې کمې خبرې کولې دا کس له تا سره له زړه نه مینه لري. دا خصوصیت ضرور له ځان سره یاد کړئ. هیڅ کله داسې مه کوئ چې د یو کس په خبرو تېروځئ، یو کس درته دا سیندونه شروع کړي او دا غرونه درته غوښه کړي، نو دا یاد ساته چې ستا به راتلونکی ژوند ډېر تریخ وي. ولې دلته حقایق نشته، صرف لا پې ویل شوي. کله چې یو کس له تا سره ملاقات کوي په دې اساس چې تا د خپل ژوند یو ملګری جوړ کړي، د خبرو پر مهال په سترګو کې سرې حلقې پیدا شوې، دا په دې معنا دا ده چې د ده په زړه کې ستا مینه ډېره زیاته شوې ده او دا د ډېر اظهار له وجې د ده په سترګو کې سوروالی راغلی دی. دا کار ضرور د ځان سره ولرئ. او کله چې د ملاقات پر وخت د یو چا د غوږونو نرمۍ سرې شوې نو په دې وپوهېږه چې دا کس له تا سره له زړه نه مینه لري. دا چې نور کوم خصوصیت لري په بل درس یې درته وایم.